په لوګر کې د سنځلګل 15مه دودیزه کلنۍ مشاعره په داسې حال کې ترسره شوه چې د جګړو او ناامنیو له امله د شاعرانو، فرهنګیانو، ښځو او خلکو ګډون د تیرو کلونو په پرتله پراخ نه و. فیروزه هغه یوازینۍ ښځینه شاعره ده چې په سږنۍ سنځلګل مشاعره کې ګډون کړی و او خپل شعر یې ګډونوالو ته وړاندې کړ. زه د سنځلګل یم، زما هم قدر پکار دی. هغه وایي لوګري نجونې او میرمنې غواړي په ورته مشاعرو او فرهنګي پروګرامونو کې برخه واخلي، خو جګړو او ناامنیو د هغوی ګډون پیکه کړی دی. فیروزه په روانو جګړیزو شرایطو کې د مشاعرو او ادبي ناستو جوړول ګټور بولي او له دې لارې په دواړو لورو د سولې غږ کوي. دوی نه پوهیږي موږ د شعر په ځبل دوی نه غوښتنه کوو چې سوله سوله سوله، خو بیا هم موږ غواړو چې سوله راشي او لوګر بیرته خپل وختینی حالت راشي، ځکه په لوګر کې ناامني زښته ډېره شوې ده. د لوګر اوسیدونکي وایي دوی په هر ډول شرایطو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او د دغه ډول مشاعرو او پروګرامونو په جوړولو سره غواړي د خلکو اذهان مثبت لوري ته واړوي او د آرام ژوند هیلې ورکړي. موږ په همدغسې فعالیتونو باندې، په مشاعرو باندې او دغسې نندارتونونو جوړولو باندې غواړو بیا هم خپله هڅه وکړو او خلک د جګړې له ذهنیت واړوو او یو بله نړۍ ورباندې وګورو. په دغسې یو حالت کې چې هلته خلک ټول غمګین دي، داسې یو مشاعره جوړیږي چې هلته پکې شاعران دي، لیکوالان دي، هلته پکې محلي موسیقي ده، هلته پکې ځوانان راټولیږي او دغه غونډه یا د مشاعره په داسې شاندارو مراسمو باندې لمانځي چې دلته ډېر ځوانان پکې په مینه او محبت سره خپل شعرونه لولي. سولې راشه زړه مې ډک دی او ته نه یې. د سنځلګل په سږنۍ مشاعره کې شاعرانو ډېری شعرونه د سولې او اوربند په اړه وویل او د شعر په ژبه یې ګډونوالو ته د جګړو او سولې انځورګري کوله. د مشاعرې ګډونوال وایي له همدې امله ورته مشاعره په زړه پورې وه چې په هر شعر کې د سولې او آرام ژوند پیغام پروت و. هره برخه خوندوره وه د مشاعرې، خو یوازې د زموږ مشاعره چې څه کال ده د جګړو له لاسه یو څه لږ زره داسې کمرنګه وه، نور هر څوک راغلي وو خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي دي. ښه ده چې مشاعرې کې لږ تشویقي بڼه وي، ځکه نوکي شاعران شعرونه لیکي، ځینې شاعران داسې دي چې خام شعرونه لیکي، که لږ تشویق شي د سټیج په سر یا په نورو ساحو کې که نه، نو دغه مشاعرې به لا بډایه سي او وبه غوړېږي. د لوګر چارواکي د سنځلګل 15مه دودیزه مشاعره مثبته او خلکو ته د مهمو پیغامونو د رسولو له امله ګټوره بولي او وایي شاعران کولی شي د شعر په ژبه ولسونو ته سمې لارې وښیي. چارواکو ژمنه وکړه چې د ورته فرهنګي پروګرامونو جوړولو او د شاعرانو او نورو فرهنګي کسانو ستونزو ته به پاملرنه کوي. په دې مشاعره کې تاسو ولیدل چې د لوګر له بېلابېلو ولسوالیو څخه او لرو پرتو سیمو څخه او دغه راز یو شمېر نورو ولایتونو څخه شاعران راغلي وو او دوی د شعر په ژبه ټولو اړخونو ته د سولې، یووالي، همدلي، یو بل منلو پیغام ورسوو. انشاءالله دا چې کوم اشعار شاعرانو ویل هغه به د کتاب په شکل کې چاپو د خیره سره چې یو سند پاتې سي او یو فرهنګ پاتې سي چې هر کال مونږ خپل مشاعره نشر کو چې هغه پاتې سي. سنځلګل د لوګر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د سنځلو د ګل کېدو په وخت د دغه ولایت د شاعرانو او فرهنګیانو له لوري جوړیږي. سږنۍ مشاعره د لوګر په اطلاعات او کلتور ریاست کې جوړه شوې وه، خو لومړی هغه یې په 1485 لمریز کال په محمد اغې ولسوالۍ کې د دغه ولایت د شاعرانو او فرهنګیانو له لوري جوړه شوې وه.